بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو یو ملګری دا ویډیو راولې غلا دیو چې زمنګ په علاقې کې دا پیر سیب دی او په دې طریقه باندې دي دم کې نو دې دا تاسو کې چې آیا دا طریقه د شریعت په مطابق تا دیو چې آیا دغه کس په منګ ته شو د دم لپاره او کچري دا طریقه د شریعت په مطابق نو د دې بیا دلیل څه دی او کچري د شریعت خلافي نو آیا صحیح طریقه څه ده د دم کولو. نو اوله خبره دغه ده چې کوم کس تاسو دا ویډیو کته په دغه ویډیو کې د دم کولو چې کوم طریقه وا تاسو کته چې یو کس سمنول له هغه لپاسه د بیا املاس چې کوم کس دې دمي دا غي لپاسه املاس یو دغه زورونه دي رولې چغي دي بیا ته لپاسه وخیږي او پوغو لپاسه ودرېږي د دې نه علاوه په لته باندې موي بیا د ساتي دا چې کوم طریقه ده بالکل د دین اسلام شریعت نه ثابت نه ده بلکې په مارکیټ کې دغه شان دي پیران موجود دي جعلی پیران چې هغه د دین اسلام د شریعت چې بنیادی ارکان وي د دین اسلام چې بنیاد دي داغې نه خبره وي او بیا چې ځای چې هغه د سدم یا چې کوم د شریعت چې کوم اصول دي داغې نه با خبر وي بلکې اکثر به ګراسي چې غوله کلمم صحیح نه ورسي. نو اول خبره خدا غدا چې کوم کس داسي وي چې هغه د شریعت خلاف عمل کوي او غي ته چې زدا دم کومه یقیني طور پر داسي کستا نږدې مزه بلکې داسي کسان ټګان وي دا نو سربازان وي د اساس رچګم دي صرف د پیسې د لوټاولو د لپاره داسي اعمال کې یا داسي کارونه کې د حقیقت سره د داسي شیزونو سره تعلق نشي بلکې د دم چګم طریقه دا هغه بالکل د شریعت نه ثابت ده لیکن دا چګم طریقه د اختیاري دا شان دي نور پیران دي جاري پیران ناس وي ځان چګم دي ډيري جوړ کړی وي نو یاد وساتئ دغه پیرانو نه ځان وساتئ خپل ایمانوم بچ کی خپل پیسام بچ کی دا دم چګم دي د دین په شریعت کې ثابت دي د نبی رسول الله د ژوندۍ نه ثابت دي لیکن پکار دغه چې دغه دم ځان په خپل د دې لپاره د چیلو
د دې لپاره د وظایفو ضرورت نشته، بلکې دا دم تم کولای شي، هر یو کس کولای شي. سمجھ کې خبر راځي؟ یقین پکار دی. بهرحال د دم صحیح طریقه صدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ټیم کې د صحابه یو جماعت په یو علاقه باندې تیرې په سفر باندې په یو بستی باندې تیر شو. نو دغه بستی والے دی چې زمونږه مهمان نوازی وکړي، یعنی موږ مسافر یو، زمونږه یو ورځ حق جوړیږي تاسو زمونږه مهمان نوازی وکړي. بهرحال هغه انکار وکړو، مهمان نوازی له ونه کړه. دغه صحابه راولګیدو ځان سیټ ته چې کوم دی دغه بستی نه سیټ ته ځان تمبو باندې کې حالت کې دوزان شپه وکړه. او په دغه دوران کې دغه بسې چې کوم مشروس هغه چې کوم دی بچورا ولګي هغه وچیچو بچو په اردو کې وته پښتو کې وته لړم وي، لړم را ولګي دغه سرداري وچیچو دغه بسې چې کوم دغه صحابه ته منع کړو چې موږ تاسو مهمان نوازی نه کوو. بهرحال دغه سردار کسان ولګل دغه صحابه خواته چې پتا سو کې سوچته چې لکه دا دغه دم کې زهر دا دم واچي. نو بهرحال په دغه کې صحابي چې بھائی زدم کوم هو لیکن د هغه به زم معاوضه اخلم ځکه چې تاسو زمونږه مهمان نوازی نه درکړي، کله ما تاسو نه موږ تاسو نه معاوضه نه غستا، لیکن چونکه تاسو زمونږه مهمان نوازی نه درکړي. بهرحال په دې جماعت کې چې څومره کسان دي هر یو کس لپاره یو عزت تاسو ورکوي. بهرحال هغه چې کله دم واچو نو د هغه درد بالکل ټیک شو، هغه بالکل برابر شو، صحتمند شو. بیا د هغه بيزي واغستی. په دغه کې بعض صحابه چې کوم د منو کړ چې بای ته خو جایز نه دي. بهرحال د نبی صلی الله علیه وسلم خواته لاړو او دغه واقع ذکر کړه. نو تاسو کو چې تاسو ته څنګه پته ولګی چې دا سورۃ الفاتحه دا رقیه ده، یعنی دا د دم سورۃ ده. نو بهرحال بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تاسو لپاره دا چې بيزي دي دا غسه تاسو لپاره جایز ده، هدیه اغسته په دغه بدله کې تاسو لپاره جایز. بهرحال د دین دا معلومی کی چې سورۃ الفاتحه دا د دم سورۃ ده، یعنی د سورۃ الفاتحه په ذریعہ باندې تاسو دم اچول شي. او د دې طریقې چې کوم دغه دا سورۃ الفاتحه تاسو وي او سورۃ الفاتحه نه بعد تاسو آیت الکرسی د آیت الکرسی وي دا دم تاسو په خپلم کولای شي، په خپلم کولای شي، په خپل بشو باندې کولای شي، په کور کې دنه د دې لپاره ما تاسو مخ کیوي چې دې لپاره سره وظیفه په خول ضرورت نشته، بلکې سورۃ الفاتحه به وي، آیت الکرسی به وي، اخري چې کوم د سورۃ نه دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، دا غي نه بعد چې مسنون دعاګانې دي. اوس مثال در پر تاسو ماشوم خپل چې کوم د دموي نو بیا به چې کوم دي اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه، دا یو دعا د نظر دغه به کوم وي. او د هغه نه بعد چې کوم دي تاسو به پوګي نو ان شاء الله تعالی الله رب عزت په شفا ورکړي. دغه شانتي دا دم تاسو خپل په ځان باندې ما چول شي، او چې څوک بیمار وي هغه باندې تاسو دم چول شي، او ان شاء الله تعالی د دې په ذریعہ الله رب شفا ورکړي. لیکن چونکه موږ تاسو مسلمانان یو، زموږ تاسو د عقیده ده د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دغه مو چې کله بیماری براله نو علاج به کو، نو صرف وظیفو باندې یا صرف دمونو باندې چې کوم دی منګلا فوکس نه دی پکار، بلکې وسره سره چې کوم دی علاج کول هم پکار دی. مثال طور پر یو کس بیمار دی ته پیرا الله هغه چې کوم دی لګیا دی پزان باندې دمون اچي نو دا څنګه د پکار د دمونو سره سره چې کوم دی علاج هم پکار دی. علاج کول دا سنت دی د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی. دنیا دارالاسباب دا د اسباب په تحت باندې چې کوم اسباب دی هغه موږ اختیارو او په هغه اسباب باندې په نظر نه ساتو، ځکه چې بسا اوقات داسې چې موږ ډاکټر دوايي راکړي لیکن په هغه دوايي کې شفا الله نه اچولي نو هغه په ځبانه موږ ته شفا نه ملاويږي. نو که چېرې موږ اسباب اختیار کو دوايي ډاکټر خوا ته لاړ شو نو بیا به هم د الله رب عزت غواړو شفا چې الله د دوايي خو ما اسباب اختیار کو ډاکټر خوا ته رالم دوايي می واغستا اوس په دې دوايي کې شفا ته واچو نو بیا به ان شاء الله تعالی شفا درکې الله رب العزت ذات. بهرحال د دې دم طریقه ما تاسو چې کوم دې بیان کړم مکمل، او د دین علاوه چې کوم داسې پیران بهر ځای مختلف ځایونو کې داسې ځان ډیریا چولي دغه پیرانو نه ځانو ساتي، خپل د ایمان هم حفاظت کوي، خپل د پیسو هم حفاظت کوي، ځکه چې دا تاسو د ایمان هم دشمنان دي او تاسو د پیسې هم دشمنان دي. بهرحال الله رب عزت تاسو الله کلام را کړل، دین اسلام را کړل، شریعت را کړل، ډیر آسان دي. په خپل به پکار دا چې موږ عمل شروع کو داسې پیرانو فقیرانو خواته چې نزو نو یقیني طور پر زمونږ ایمان به محفوظ وي او زمونږ مال پیسې به هم محفوظ وي. او دغه شان دي دغه پیران چې کوم دي اکثر دا جاری پیران جعلی عاملان د خلکو ته چې کوم دي نفسیاتی بیماران جوړ کی او خلکو په ذهن کې مشکل چې کوم دي هر قسم له شکوک شبهات پیدا کی، اپس کې جنگ جګړه پیدا کی. نو په دغه وجه باندې داسې خلکو لمزه ځکه چې د غیب علم صرف د الله رب ذات سره دی، د الله رب د ذات سره دی، باقي د انسانانو سره د عیب د کوم غیب دی دغه علم نشته. بهرحال امید کوم چې
دا چې کوم حقیقت ته تاسو مخه د بیان کړو دا هم په سمه کې راغلی او د دم کولو چې کوم صحیح طریقه دا هغه ما تاسو مخه د بیان کړه امید کوم چې دا مو په سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته